پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب. سنګروال صاحب سړی مشه وخت بخیر، خپرونه ته هم درته ښه راغلاست وایم. سنګروال صاحب د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ جګړه لا نه ده ختمه. وخت ناوخت ښاغلی خواجه آصف همدارنګه ټویټونه کوي په ایکس کې. یوه انګېرنه دا ده چې د ښاغلي خواجه آصف واک او صلاحیت تنها همدومره ایکس ته پاتې ده، ټویټ ته پاتې ده، د دې څخه ډېر څه نشي کولی. تاسو په ټوله کې د دغه پاکستاني چارواکي چې ورځ تر بلې دغه ډول څرګندونې کوي، دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تاسو د لارې تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلام. بلې رښتیا هم چې د پاکستان چارواکي په بیلابیلو وختونو کې څرګندونې کوي، که څه هم ته ډېره بریده دی په خپله هم په خپلو څرګندونو کې ویشلی نظر لري. یعنې د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار یو ډول څرګندونې کوي او د هغه د دفاع وزیر او همدغه ډول د کورنیو چارو وزیر بیا بل ډول څرګندونې کوي. نو د دې څرګندونو ستر لامل دا دی چې په خپله په پاکستان کې هم سیاسي بې ثباتي موجوده ده او هم پوځي او هم اقتصادي. نو د دې په هیواد کې هغه کم کړکېچ چې روان دی په بیلابیلو برخو کې د دې لپاره چې د پاکستان د خلکو فکر او ذکر او یا د هغو نظر بلې خواته واړوي. نو ځکه دغه ډول بې بنیاده څرګندونې کوي چې ګنې په افغانستان کې د ټي ټي پي موجودیت دی او دا د پاکستان لپاره یو ستر ګواښ دی. خو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې چې کوم اور په دې باندې بل دی، یو ستر لامل یې دا دی هغه مهال چې دی د پاکستان او د افغانستان ترانزیت لارې او سوداګریزې چارې په ټپه ودرولې او افغانستان مجبور شو چې د بدیلو لارو د پیدا کولو لپاره هڅې وکړي. نو ځکه یو پلاوی هند ته واستوه او هند کې کله چې د هندي چارواکو لخوا د هغه دروند هرکلی وشو د افغانستان د پلاوي او په تجارتي برخو کې او یا په سیاسي برخو کې تقریبا ښې لاسته راوړنې درلودلې. نو دا یو بل فشار و چې د پاکستان په چارواکو باندې وارد شو او دا چې په دې وروستیو کې ترکیب پاتېلې ده چې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او د پاکستان د سیاسي کشالي د حل لارې چارې ولټوي. زه فکر کوم ډېره ښه تجربه په دغه برخه کې د قطر سره هم موجوده ده او د ترکیې سره هم چې په تیرو ناستو کې پاکستان له یوې خوا پاکستاني پلاوي د افغانستان پلاوي سره خبرې کولې او له بلې خوا په سپین بولدک باندې بریدونه کول. د دې یو ستر لامل دا و چې دوی غوښته دا خبرې ناکامه کړي. نو زه نه پوهېږم چې پاکستان به کوم نوی نیت په دې برخه کې ولري که به یې ونه لري. دا به راتلونکی چې ترکیې پلاوی پاکستان ته ځي په ډاګه شي. بله سنګروال صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د دې څخه تر ما هم ترکیې د منځګړیتوب کوشش وکړ یا یې ترسره کړ په ټوله کې، قطر هم همدارنګه. څومره ترکیه او قطر د افغانستان پاکستان ترمنځ ښه منځګړي دي؟ ښه دا خو نو دی چې دغه کوربتوب منلی دی نو حتمي دې کې شک نشته ده چې دا به د ښه نیت نه وي. نه غواړي چې دوه ګاونډي هیوادونه یا دوه مسلمان هیوادونه یو د بل په وړاندې باندې ښکر په ښکر شي. او دومره مسله داسې هم کېدلی شي چې د دواړو هیوادونو هم په پاکستان کې او هم په افغانستان کې بېلابېلې ګټې دي، هم سیاسي هم سوداګریزي او هم اقتصادي او هم په اسلامي لحاظ باندې د اسلامي خپلوي له مخې. خو څنګه چې موږ تجربه لرو په تیرو ناستو کې چې په قطر کې او په ترکیه کې وشوې، که څه هم دومره وشول چې یو د دواړو هیوادونو پلاوي سره کېناستل او د افغانستان او د سیمې په اړه سره وغږېدل. خو دا چې په هغه وخت کې کومه نتیجه ترلاسه نه کړه، خو په کار دا و چې د قطر هیواد او یا د ترکیې هیواد لږ تر لږه هغه چا چې د دغو ناستو نه سرغړونه کړې وه باید هغو ته یې په ډاګه کړي وای چې په دغو نقطو کې تاسو دریځ مثبت نه و. ولې په ډاګه نه کړه سنګروال صاحب؟ ولې په ډاګه نه کړه؟ بلې ولې همدغه مسله په ډاګه نه کړه؟
خو همدغه البته نه پیږم چې دا به د په ډیپلوماټیک عرف کې داسې یو خبره وي چې من خو د قربتوب دنده لرو نه غواړو چې چاته د ملامتي ګوته ونیسو شاید یو عمل پیدای خو زه وایم کله چې په سیمه ییزه کچه یا په کور دی نه په یو هیواد کې چې ویني دغه ډول کشالي وي د هغو کشالو د حال قربتوب چې څوک کوي نو هغه حتمي دغه یوه یادونه کوي چې په دغه برخه کې ته حق په جانب ولې په دغه برخه کې نه دوی ته هم پکارو چې کچېرته د زړه له خلاصه دا کار کړی وای او ویلي وای چې خپکه سره مو خو به دغه ناستو کې تاسو تیروتنې مقابل لوري ته یا زیاتې یا کمې وي باید د تاسو د خبرې په تایید باید د یو څه ګوته نیول شوی وای ملامت لوري ته خو دوی البته د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د مخې نه غواړي چې چا سره خپل اړیکې خرابې کړي نو یوازې په دې باندې د اکتفا کوي چې موږ د خنې نه هغه د قربتوب کوو نو د کشالو د حل لاره خو نو د تاسې هیوادونو په خپل منځي کالکیج د باید هغه ته د حل لارې چارې ومومئ. ښه سنګروال صاحب په ټوله کې وضعیت اوس مهال څه ډول دی؟ خیر اقتصادي موضوع یوې خواته چې لار تړل شوې پوځي یا په ټوله کې کومه عسکري موضوع یا مسئله چې ده مثلا خواجه آصف وایي چې لا جګړه نه ده ختمه آیا اوس مهال هم افغانستان و پاکستان بغیر له اقتصاده په کومه پوځي جګړه کې دی؟ پاکستان باید په دې باندې پوه شي چې د ډېره لویه عظیمه تېروتنه کړې هم په سیمه ییز لحاظ او هم په نړیوالو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو خلاف هغه خبره په کابل باندې د هوایي برید دی چې دا د ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عملو او یا که د افغانستان د تاریخ په باب ووایم لومړنی هوایي برید چې په کابل چا کړی هغه انګریزانو چې د افغان انګلیس په لومړی وبخي په دریمه جګړه کې د افغانستان باندې هوایي برید وکاو په کابل باندې دوم برید چې په افغانستان باندې په کابل باندې چا کړی هغه د شوروي اتحاد د ځواکونو برید چې د تاجبیک معنی تر برید لاندې ونیوله دریم برید چې په افغانستان باندې استعمار کړی یا دښمنانو کړی هغه د امریکا برید چې په کابل کې کړی په 2001 کال او د څلورم برید چې په افغانستان باندې شوی دی همدغه د 1404 کال همدغه برید چې پاکستان په کابل باندې وکاو نو دغه څلورو دښمنو هیوادونو چې په کابل کې برید کړی د کابل هیڅ وګړی د افغانستان هیڅ وګړی به دا تر د تاریخ تر پاڼو پورې هیر نه کی نو زه د خواجه آصف د یو افغان په توګه ورته وایم چې دغه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده او ته افغانستان ته زیان نشي رسولی صحیح ده چې ته به بمونه وغورځئ صحیح ده چې ته د اټوم خاوند خو د افغانستان د خلکو اراده شوروي اتحاد هم اټوم درلود ولې همدغه افغانان په وړاندې باندې ودرېدل نو که ته په دې خپل اټوم غړی خو زه فکر کوم داسې ستونزې به درلغاړي سي چې پاکستان لکه څنګه چې په مصنوعي توګه جوړ شوی په تیاره کې جوړ شوی همدغسې به په تیاره کې له منځه ځي ښه دا ده چې عام ولس ته زیان تکلیف ونه رسوي او دوی په خپلو کړوړو باندې او په خپلو خبرو باندې لږ تر لږه فکر وکړي کومې خبرې چې دی کوي دا د ذهن د فکر محصول دی او که نه د ټول افغانستان د پاکستان خلک دغه غواړي. ښه سنګروال صاحب اوس مهال آیا د اوربند کومې هوکړې ته ضرورت شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه دایمي هوکړه ترسره شي د اوربند لپاره ځکه جګړه خو درېدلې ده آیا داسې نه کېږي چې همدغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام ومومي اقتصادي کړکېچ هم را کم شي او تعامل او اړیکې هم بیرته سره عادي ځای ته لاړ شي؟ افغانستان خو کله په کوم هیواد باندې برید نه ده کړی او په پاکستان خو بیخي نه ده کړی برید چې کړی پاکستان کړی دی نو بیا هم چې برید کوي نو پاکستان به کوي ځکه افغانستان خو نه تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د تروریزم قرباني ده د جګړې قرباني ده نور د افغانستان په خلکو کې دغه ډول وس پاتې نه دی چې
په جګړه کې له چا سره ښکېل شي. خو که چېرته پاکستان یا بل هیواد غواړي بیا جګړه په افغانستان باندې وتپي نو افغان ولس خو که څومره ستړی هم دی بیا هم د خپل هیواد د ساتنې دپاره دوی ډېره کلکه روحیه لري او په خپل کلک هوډ باندې د هر دښمن په وړاندې جنګېږي. نو زه فکر کوم چې د اوربند مسله چې څومره ده دا د پاکستان پورې اړه لري. که چېرته پاکستان بیا په افغانستان برید وکړي نو افغانستان خو مجبور دی ولس چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړي نو بیا به د هغه په وړاندې باندې هماغسې درېږي لکه څنګه چې د نورو دښمنانو په وړاندې درېدلی دی. نو تر ډېره بریده خو د اوربند د پاکستان پورې اړه لري نه د افغانستان پورې. ښه سنګروال صاحب بیا به راشم منځګړو ته. فکر نه کوئ چې که اوس یو ځل بیا مذاکرات ترسره کیږي یا کومه هوکړه ترسره کیږي یا هم په ټوله کې اوربند ترسره کیږي باید دغه منځګړي تبدیل وای په سیمه کې باید کوم هیوادونه چې دي په ټوله کې د سیمې مشران دي چین باید رامخته شوی وای یا په ټوله کې روسیه باید ویلي وای چې اوس یو وخت دی چې د افغانستان او د پاکستان کړکېچ موږ ورته حل کړو لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په وار ویلي چې زه کولی شم دا جګړه حل کړم. خو کوم دا وروستۍ خبره نه تا خبرو ته جواب وایم. ټرمپ خبرې خو هسې خبرې دي. ټرمپ دا ویلي و چې د ترکیې او د روسیې جنګ به په 3 ساعتو کې حل کمولی نه هغه د تر اوسه پورې هغه جنګ نور هم شدید سو او نور هم ګواښونه زیات سو او یو د بل بسې د اوکراین ښارونه سقوط کېږي او د روسي ځواکونو لخوا نیول کېږي. دومره کومه خبره چې وکړه هغه د فلسطین او د اسرائیلو. تاسو ګورئ چې څو وارې اوربند وسو تر دا وروستیو دغه تر پرونه پورې چې کومه مرګ ژوبله د فلسطین مظلوم ولس ته ورغاړه سوې تقریبا د سلګونو په شاوخوا کې مرګ ژوبله ورته اوښتې دی. هغه خبرو بس به نه ګرځو خو که فرضاً تاسو چې کومه خبره دوم اوله خبره وکړه چې هغه د روسیې او د چین مسله ده. صحیح ده چې د ګاونډي هیوادونو په توګه چین د موږ نږدې ګاونډی دی روس د موږ لږ لرې ګاونډی دی. دواړه هیوادونه چې د دغې سیمې یو باقدرته هیوادونه دي هم وسلې لري هم پیسې لري او هم ځواک لري او هم واک لري. هغوی دې کولی شي چې د دغه مسلې کې مداخله کړې وای. خو زه وایم که چېرته دوی هم مداخله وکړي دغه منطق چې پاکستان یې لري نو زه فکر نه کوم چې هر څوک دغو خبرو ته راوړاندې شي بې نتیجې به هغه دا چې تاسو ته معلومه ده چې په خبرو کې پاکستان لوري وویلې چې ټي ټي پي یا موږ ته وسپاري یا ټي ټي پي د موږ هیواد نه درولئ خپل هیواد ته. څومره بې منطقه خبره ده. نو دا کار روسۍ وي که دا چین وي که دا بل هر هیواد وي د امریکا په شمول نو دغه ډول منطق خو د منلو وړ نه دی. ولې د افغانستان لوري ورته دا خبره وکوله چې داعش د تاسې په سیمه کې دی په ماستون کې هلته مرکزونه لري هلته پالل کېږي هلته وسلې او پیسې ورکړل کېږي دا منې کوي او یا د هغو مشران چې تاسې سره دي لکه په دې وروستیو کې تاسې ولیدل د برهان په نوم د نصر په نوم د یو شمېر نورو په نوم باندې په کراچۍ پېښور او په پاکستان کې ووژل شول. یوه سیمه ده د اخترآباد په نوم باندې که تاسو ته معلوم وي وروستی نفر یې هلته ووژل شو. نو دا داعش باید مشران افغانستان خلکو ته افغانستان ولس ته افغانستان حکومت ته تسلیم شي. بله خبره چې ورته وکوله هغه دا وه چې د تاسې خاورې نه د بې پیلوټ الوتکې د افغانستان په خاوره باندې بریدونه کوي د هغو باید مخه ونیسئ. چې دوی په دغه دواړو خبرو کې پاتې راغلل او ویلې چې بې پیلوټ الوتکې موږ د امریکې سره قرارداد لرو امریکا هم نشو منع کولی. نو دا هغه خبرې دي که چېرته په دې کې چین وي په دې کې روسیه وي که بل هر هیواد وي زه فکر نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسېږي که چېرته پاکستان دغه ډول غوښتنې د افغانستان د خلکو او د حکومتو نه مني. درست. سنګروال صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور آباد چې وخت راکړ.